السلام علیکم متوکله. بحثونه برباد شول، د بجلي برق راباندې راغلی و، بیخي ډېر بیل و. اوس چې په پښتورګي خرڅ کوم لا مې پیسې نه کوم ورته. ګوره بشیره ته هم اوس په هغه شلمې پېړۍ کې ژوند کوې. د پخوا د زمانې سړی ته به دې څه پوهېږې، د برق بیل راباندې راغلی دی وارخطا. دې کیسې اوس ته پرېږده، اوس دوی مصنوعي ځیرکتیا مخته تللی دی، اوس ګره خلک په هغه کې اخته دي، نوې نوې اختراعګانې کوي. ته لا راسې راولې دې واجر ودله وه برق بیل راباندې راغلی پښتورګي خرڅوم. دا تا څه کیسه جوړه کړې ده؟ څه وایه دا اوس نوی اپ دی؟ ته اپ څه که ما په ټلیفون کې یو داسې سیسټم پاله کړی دی، همدا ټسپامر چې یو بټن مې بس ټوله ټسپامر باکس چې دی دا په دغه سیسټم کې کنټرولېږي. یو بټن چې ور ووهمه دغه ستا په کور کې چې کوم میټر بسته دی دغسې زه وغواړم هر څونه برق راګرده تا سره کټولی سم. ټلیفون کې مې دغه سیسټم پاله کړی دی، زړه دې جمعنیه کول بېږه. واه دا بټن ژر ور ووهه چې دا برق موږ کور ته مو ترایله سي. دا برق خو به زه در ایله کوم، خو دا یو شرط لري، ما په ټلیفون کې چارج نشته. دا به ته وړې سیسټم سایه‌ګانو کرې بیا چارجې کله چې 100 په 100 کې یعنې پوره 100% سو چارج سو بیا زه څه خوشحاله یم، برق هم در ایله کوم. او که چې نه کوي چارج نو بیا برق نه در ایله کوم. دا کوچنی شرط دی، نو دا خو به ته هم پر ځای کولی سې. و خو زموږ کره برق نشته، نورمال د همسایګانو کره به څنګه؟ ګوره ته ولې نه پوهېږې، اوس د همسایګانو کره برق شته. زه ته وایم دا ما چې نوی سیسټم پاله کړی دی داسې به وکړو دغه همسایګانو چې کوم بیل راځي دغه سس دغه به هم په هغه کې کړو. هغه سس د کور بیل نه دی، بیا به یوازې بیا همسایګان ورکوي، د سس بیل به له هغه ورکوي، سر بیل نه سره خلاص. د سس د کور بیل نه دی دا په صفر کړو. څه وایه اوس مې سر خلاص سو، ته خو د یو غټ جایزې لایق یې، خو بیا مې مشکل شته. په نړۍ کې کم مشکل دی چې زه یې نه سمالولی، ما دې پر روج غږ وکړه واجر وتله. ګوره د کور انټرنېټ مو هم کته شوی دی، فیسبوک کې نوې خبرونه هم نه راځي، د دې حل لاره شته؟ دا خو ډېره اسانه لاره ده، ټلیفون دې یو لوړ ځای کښېږده ته واسطه، ځکه چې دغه کوم خبرونه چې ته وایه ما ته نه راځي، دا چې دا هوا په څپو کې خپرېږي. نو که چیرې باد قرار یې دغه خبرونه چې هم دا به ډېر تکلیف راځي، ځکه چې دا به څپو پورې تړلي دي، او که تیز خبرونه هم د تا پورې ژر رسېږي. نو داسې کوه ټلیفون یو لوړ ځای زده. ښه رښتیا چې دا خبرونه ما ته نه راځي، نو زه مې خپل ټلیفون د بام پر سر ایږدمه چې تر ګور در مخه ما ته خبرونه راسي. خو ژر ورسه او بل چاشلین یې نه کړه، چاشلین هم سره ویسته. زه به ورسم. ورسه واجر وتله. او د شادۍ دې ستا شیشتم سي. ولې چاچیلان یې مې راوسوځوي، ټلیفون یې مې راخراب کړي، دا اوس ستا څنګه شیشتم و؟ ټلیفون خو مې پر بام کښېښوی، ګوره باد بیا وړې که څنګه د همسایګان سایکټې ته مې چارجر وربسته کړي، د هغو هم ګرده شیان وسوسوله، یو ځان یې ګرده وسوسو. ما درته ویلي نه وه چې دا نوې ټکنالوژي ده، اوس مې سیسټم کار پیل کړی دی، زه چې همسایګان نه خبرېږي، کار خو خراب کړی، بېوزان شیان خو دې ګره سوځلي، توشت پښې کار چپلان په لاس کې راواخله.